السلام علیکم ملګرو. زموږ نن مضمون چې دی هغه 7 هیبټس آف هایلی افیکټیو پیپل. دا یو کتاب دی چې سټیفن کووی په نامه یو اوتر یو رایټر و، هغه دا ولیکي او د دې کتاب بنیادي مضمون دا سړي چې پر د دنیا پر مختلفو خلکو ریسرچ وکړي، تحقیق یې وکړي او راوایستل هغه اووه عادتونه چې په دې خلک کې موجوده ول. نو په دې خلک کوم عادتونه موجود وو، نو هغه عادتونه به اوس زه درته بیان کړم. نو اول عادت چې ولو هغه د انسان چې دی چې کوم مشهوره خلک دي یا چې کوم کامیابه خلک دي، هغه خلک دي چې هغه ډېر پرو اکټیو خلک دي. مطلب د وخت د مخه هغه د یو شي په باره کې خپله منصوبه جوړه کړې یا خپله تیاري په اول سر کې نیولې. په دنیا کې دوه رقم خلک دي. یو هغه خلک دي چې هغه ریاکټیو وي، یو هغه خلک دي چې هغه پرو اکټیو خلک دي. نو ریاکټیو خلک هغه چې څه وخت کار راشي دی په ریاکشن کې راشي، بس د هغه دپاره بس دوی کوشش کوي جان ووایي چې یو رقم زه دا کار وکړم. پرو اکټیو خلک هغه خلک دي چې هغه د وخت د مخه تیار دي او د وخت د مخه منصوبه جوړه کړي چې دا کار به زه په څنګه انداز کوم او څه رقم به کم څه وخت به کوم. هغو ته دا ګرده په اول سر کې معلوم چې د پلانینګ یې په اول سر جوړ کړی. نو که ته غواړې چې مطلب ستا په کار کې ډېر پروډکټیویټي راشي، مطلب ته په لږ وخت کې ډېر کار وکړې، یا مطلب دا یو عادت جوړ کړه. باید چې موږ هر سړی باید چې دا عادت جوړ کړو چې د وخت د مخه منصوبه بندي وکړو، د وخت د مخه موږ سوچونه وکړو. انشاءالله دا به ډېر غټ رول پلی کړي زموږ په زندګي کې. دوم عادت دا دی چې اکثره خلک ما په معاشره کې دا رقم لیدلی دي چې هغه روان یو کار وکړي په آخر کې انجام، مطلب په آخر کې رزلټ زیرو راشي. زیرو څه مطلب دا دی چې رزلټ یې شی نه وي، یو نتیجه نه راوباسي. د هغه بنیادي وجه دا ده چې هغو په اول سر کې انجام په ذهن کې نه یي شي. چې هر کار په دنیا کې یو سړی شروع کوي باید چې په اول سر کې انجام ته وګوري چې زما به انجام څه رقم وي. د انجام اوس اکثره خلک دا دي چې هغه یو کار دا رقم وکړي چې هغه شورټ ټرم کې هغه ډېر په لږ وخت کې هغه خو مزیدار وي، لیکن انجام یې په لونګ ټرم کې انجام چې هغه ډېر دغه یې کمزوري انجام یا ګس انجام مینه یا انجام خراب وي. نو باید چې موږ دا په هر کار کې دا کوشش وکړو چې د دې انجام به څه رقم وي، شورټ ټرم انجام یې څه رقم دی. مطلب لږ وخت اکثره خلک مطلب نن سبا په دنیا کې ډېر خلک د کوم کسان چې ډېر مخته تللي دي خالي د هغو به د اوس وخته ګوري، لیکن د هغو شاخوا نه ګوري چې هغو باندې کوم تکلیفونه راغلله، کومې خوارۍ پر راغللې، کومې قربانیانې هغو ورکړلې، هغه ته هېڅوک نه ګوري. خالي موږ دا رقم خلک یو چې موږ خالي دا د اوس انجام ته ګورو چې یاره دا سړی اوس دونه مشهور سو یا دونه پیسې ورسره دي یا دغه په چم دونه مخته دونه دنیا عزت کوي. نو په دې باندې موږ دا غواړو هغه شاته چې کم انپوټ دی یا شاته چې کم هغه خوارۍ دي هغه ته هغه اکثره خلک په موږ کې دا رقم دی چې هغه نظر اندازه کوي. نو دا دوم عادت و. دریم عادت دا دی چې درګردو مشکله کار، مطلب موږ په 40 غنټې کې هر سړی کارونه لري. درګردو مشکله کار چې ستا یو ورځ کې اوله خبر دا ده چې سړی باید چې یو دا عادت جوړ کړي چې هر ورځ دا ټو ډو لیست جوړ کړي. ټو ډو لیست مطلب دا رقم دی چې یو قلم دې راواخلي، یوه پرچه دې راواخیستله، نو یو قلم دې راواخلي، یوه پرچه دې راواخیستله،
ستا چې نن ورځ کوم کارونه دي هغه ګرده پر ولیکه زما کوم کارونه دي ضروري کارونه هر کار نه کار خو نو دا رقم چې یو سړی اوبه څښي یا یو سړی ډوډۍ خوري دغه کارونه نه درښیم چې کوم ضروري کارونه دي هغه پر پرچه ولیکي نو دا ټو ډو لیست دی باید چې هر سړی کوشش دا وکړي چې د ورځې هره ورځ باید چې یو ټو ډو لیست جوړي ولې د هغه د انسان پروډکټیویټي ډېر زیاتېږي مطلب هغه په لږ وخت کې ډېر کار کولی شي ډېر وخت دا رقم چې مطلب د ورځې مختلفه دا رقم شیان په ژوند کې راسي چې د هغه څخه موږ ډسټریکټ شو د خپل لار څخه چپه ولاړ شو مثال کے طور پر یو کار زه کوم فیسبوک ما به انسکرالی بس فیسبوک ته سکش شولم 2 غنټې 3 غنټې هلته مې تېرې کړل نو ګوره د ټریکس زه لرې شولم ټو ډو لیست دا رقم ډېر ضروري دی نو مشکل کام د ګورو په اول سر کې چې سړی وکړي د دې وجه څه وجه ده دا درېیم عادت چې دی بیانوي چې مشکل کار به اول سر کوي مشکل کار اول سر کې وجه دا ده چې سهار وختي چې څه وخته د خوبه راپورسي سهار وختي د ورځې د شروعات کې د ورځې په شروعات کې د انسان چې کوم انرژي لیول دی هغه د ګردو زیات دی د ګردو زیات دی نو بهتره دا دی چې ستا چې د ګرد مشکله کار چې د ګرد مشکله کار هغه سړی په هغه وخت کې وکړي ولې د په ورځ کې رقم سایکلز دي څو رقم سایکلز دي په د یو ټیم سره چې د بل ټیم پورې د انسان انرژي لیول یو وي بیا د هغه ټیم چې د بل ټیم پورې د انسان انرژي بیا جلایي نو دا رقم انرژي لیول چې هغه سهار وختي د ګرد زیات دی نو د ګرد چې ستا ضروري کارونه د ګرد چې ستا مشکل کارونه سخت کارونه هغه باید چې د ورځې په شروعات کې وکاست او سنت کار دا دی چې باید چې موږ سهار وختي راپورته شو سهار وختي مطلب ماخستن چې سړی بیده سي وختي او سهار وختي راپورته سي نو په هغه کې ډېر دغه دی ډېر برکتونه الله پاک ایښي دي خو دا بدقسمتي څه خو دا چې کوم ټیم دی هغه موږ زموږ څه په خوبو کې ولاړ زموږ یو څه ورځ تقریبا پر 12 بجې او پر 1 بجه شروع کېږي د اکثریت ته ښه څلورم عادت دا دی چې اکثره خلک دا رقم وي چې مطلب هغه خپله کامیابي د بل په ناکامي کې ګوري هغه وایي یاره که بل ناکامه شو نو مطلب زه کامیاب یم باید چې سړی دا رقم نه وي د سړي باید چې سوچ غټ وي زړه غټ وي نه دی مطلب دا رقم نه دی چې مطلب ته بل ته د نیت کم او خپله مطلب دغه که نو دا یو رقم راځي په حسد کې اکثره خلک دا رقم دي چې یو د بل حسد درکوي او دا زموږ معاشره کې بلکې په هر معاشره کې دا کیسه یې خصوصا زموږ معاشره کې دا شته نو باید چې دا حسد چې دی حسد یو د بل دا باید چې موږ ختم کړو د دې وجه څه وجه ده د حسد ګناه ولې ده مطلب د حسد چې کوم سړی د بل سړي سره حسد کوي اوس د دې سړي په مطابق اوس بل سړي ته که الله پاک یو شی ورکړی نو هغه الله پاک ورکړی دا کوم سړی چې اوس د دې سړي څخه حسد کوي د دې په سوچ کې دا مطلب د دې سوچ دا رقم دی چې دا سړی د دې لایق نه ولو چې الله پاک دا شی ورکړی وای نو لہذا د دا سوچ دی چې نعوذ بالله الله پاک فیصله غلطه کړې نو حسد څه به بچاویږو کوشش وکړو چې د یو د بل حسد نه وکړو کوشش کوئ چې کم شی ستا زده یا کم شی ستا په وسه پرې هغه و بل چا ته ونورې زده کړي پنځم عادت دا دی چې اکثریت په محفلو کې 2 کسان یا 3 کسانو یو د بل بحث شروع بحث د دې پر سیاست غایي پر مذهب غایي خاص کر پر خلکو غایي نو هغه ډېر شان نظر اندازه کوي نظر اندازه دا رقم کې چې شان معلوم نه علم د شي په باره کې نه او پر هغه بیا غایي او د دې له وجې زموږ په آپس کې ډېر کنفیوژن او ډېر څه ته وایي ډېر مسلې پیدا کېږي مسلو بنیادي وجه دا ده چې موږ یو د بل سر نه سر خلاص کړو که موږ یو د بل سر سره خلاص کړو
یو د بل خبره سمه واورو نو انشاءالله ډېر مسلې به حل شي. د دنیا چې کوم خلک دي مطلب چې هر څه مخته تللي دي په هغو کې یو غټ عادت دا دی چې هغه در اورېدو در خبرو کوونکو زیات اوري. خبرې هغه خلک ډېر کم کوي، اوري زیات. نو دا اورېدن هم دا یو سکیل دی، دا یو هنر دی چې سړی زده کړي نو زندګي به د انسان دا په سکون وي. ښه شپږم دا دی چې ساینرجي په باره کې هغه دا وایي چې هر سړی کې یو خاص خاصیت دی او ډېر کمی هم پکې. نو که ته یو غټ کار کوې کوشش وکړه چې د هغه خلک سره ځان ملاو کړه چې د هغو سوچونه ستا سره ملته جلته وي. مثال کے طور پر که یو سړی وایي یاره زه یو کمپنۍ راباسم یا کمپنۍ جوړوم، نو د هغه دې هغه خلک سره دوستي وکړي یا میل جول وکړي چې سوچ یې یو رقم وي. څه وخت د دوی سوچ یو رقم وي نو بیا دوی هغه ګول ته ورکړلی شي، هغه چې کوم ګول دی هغه اون اچیوای شي، اچیومنټ دی ښه کولی شي. ولې سوچ یو دی او شوق یو دی نو د هغه سره به سړی ډېر ګرومینګ وشي، نوي شیان به زده کړي. نو یو کهاوت دی چې هغه کسان انسان خپله دون نه پاورفول کېږي لکه هغه چې و نور شان ته نور خلک یو سړی راپورته کړي. مثال کے طور په خاندان کې یو سړی دا رقم سړی چې خپل کم کشران دي هغه راپورته کړي یا هغو ته یو شی ور زده کړي. د دې مطلب دا دی چې د دې کشرانو له وجې دغه سړی چې دی ځان پاورفوله کوي، دا سړی چې دی ځان پاورفوله کوي د دې کشرانو له وجې. نو کشرانو ته د پاور ورکړي، هغه د هغو ګرده پاور د ده سره ملټیپلای شولو د ده پاور یې جوړ کړي. نو کوشش وکړي چې نور خلک په معاشره کې راپورته کاست، نور کم معاشره کې دا رقم ډېر خلک دي چې باران نور خلک باید چې مې راپورته کړم. نو وم چې دی وم دا رقم دی چې کتابونه لکه تیر ویډیو کې چې ما د ویژن په ویډیو کې ما دا ویل وله چې انسان باید چې پر خپلو فکرو باندې کار وکړي، نوي فکرونه باید د سړي سره راشي. نو کوشش وکړه هره ورځ نوي شیان زده کړه. نوي شیان چا څه زده کېږي؟ د ماحول څه زده کېږي، د کتابو څه زده کېږي، د خلکو سره زده کېږي. ډېر ذرایع دي چې د هغو سره نوي شیان زده کېږي. نوي شیان چې ته زده کوې نو د هغه سره په تا کې ته امپاور کېږي، د هغه شیان سره په تا کې پاور راځي، مطلب ستا عقل زیاتي، ستا مطلب پوهنه زیاتېږي، ستا چې کوم سوچ دي هغه دې مطلب زیات شي، سینه دې غټه شي، یو رقم نه دی په چا کې برداشت زیات وي. نو دا ډېر شیان دي چې هغه د دې شیان سره دغه کوشش کوئ چې هر ورځ یا په هفته خاص طور پر یو نوی شی زده کړئ. کوشش وکړئ کتابونه زیات وایاست، ولې کتابو سره ډېر دا رقم شیان زده کېږي چې هغه مطلب ډېر دنیا ته نه ور معلوم. او اکثریت چې کوم کسان کتابو شوق لري یا کوم کسان د نوي شیانو شوق لري هغه په ژوند کې مخته ځي. کم سړی چې کتابونه نه وایي هغه دی لکه هغه بنده ګلۍ، د هغو دماغ دا رقم دی لکه هغه بنده ګلۍ چې په ډېرو وختو سړی ګزه کللی نه. نو څه وخت چې کتابونه سړی وایي نو هغه ذهن یې بیا ذهن ته نوي خبرې دا رقم راځي چې هغه سړی هغه شي باندې مجبوره کړي چې هغه سړی سوچ وروړي. نو نوي خبرې باید چې سړی زده کړي د کتابو که هره ذریعه چې نوي خبرې سړی زده. ولې د دې سره
ستا چې کوم پریزنټ دی ستا چې کوم حال دی دا اوس چې کوم زندگی مش تیرو د حال زندگی دا ګرد ستا پر دا ستا فیوچر ګرد پر حال باندې ډیپندنٹ دی ستا ګرد فیوچر ستا مستقبل ګرد چې دی هغه پر حال ډیپندنٹ مطلب حال کتا څه کوله اوس که زه چش کوم یو شی زه شک کوم یا بد کوم نو د دې چې کومه نتیجه ده هغه ما ته په مستقبل کې رامیلاویږي نو کوشش وکړه چې هره ورځ د حال په باره کې نوي شیان زده کړې